ملګرو د دنیا په هر یو ملک کې د مجرمانو د قید کولو لپاره جیلونه جوړ شوي دي. هسې خوار یو جیل ښه کاپیس ټرکي د دې لپاره چې مجرم ته د خپل ګناه احساس وشي. خو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دنیا د ټولو نه خطرناک جیلونه ښیم، نو دا ویډیو د اخره پورې خامخا وګورئ. خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم، که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو ملاویږي د ټولو نه لاول. نمبر 7 ارمویر پریزن ارمینیا. ملګرو د دې خبرې نه خو موږ ټول خبر یو چې د دنیا د هر یو جیل رولز د هغې ملک ګورنمنټ جوړوي. خو آیا تاسو چېرته د داسې جیل په باره کې اورېدلي دي په کوم کې چې لا او رولز ګورنمنټ نه جوړوي بلکې په هغه جیل کې قیدیان لا او رولز جوړوي؟ په اورېدو کې دا خبره بالکل امپاسبل لګي چې څنګه یو قیدي د جیل رولز جوړولی شي. خو دا بالکل رښتیا دي. دا کوم جیل چې تاسو یې نه د دې نوم ارمویر دی او دا په ارمینیا کې موجود دی. دا د دنیا د ټولو نه په خطرناک جیلونو کې یو منل کېږي. دا عجیبه ده چې په دې جیل کې قیدي په خپل سیل کې دننه نه اوسېږي خو په جیل کې دننه ښه آزاد ګرځي. په خاص طور سره که د دې جیل د بلاک 6 په باره کې خبره وکړی شي نو دا د ټولو نه زیات خطرناک دی. د دې بلاک ټول قیدیان د ارمینیا سره تعلق ساتي او د یو بل سره ډېر په ښه سلوک باندې اوسېږي. ایون چې دا خلک خپل بلاک ته د ارمینیا نه بهرنی کس دننه نه پرېږدي. ستاسو به یقین رانه شي چې دې بلاک ته دننه د جیل اډمنسټریشن یا سیکورټي ګارډ وغیره هم دننه نشي تللی او نه دا خلک د دوی سره خبرې کوي. نمبر 6 کیمپ 22 پریزن نارت کوریا. ملګرو دا خطرناک جیل د نارت کوریا د لیډر په آرډر باندې جوړ شوی دی. په دې ملک کې د حیرانتیا خبره دا ده که چېرې په یو مجرم باندې جرم ثابت کړی شي نو صرف هغه ته نه بلکې د هغې 3 نسلونو ته سزا ورولی کېږي. هغوی دا ګڼي چې په دې طریقه سره د جرم د جنډ نه خاتمه کېږي. داسې ویلی کېږي چې په دې جیل کې په قیدیانو باندې بایولوژیکل ویپن هم ټیسټ کولی کېږي او دا قیدیان دوی ډېر په تکلیف کې ساتي. نمبر 5 سټیټ پینیټنشري پریزن ټیکساس. ملګرو دا جیل د امریکا په شهر ټیکساس کې موجود دی. د ټولې امریکې د ټولو نه خطرناک قیدیان په دې جیل کې بند دي. دا جیل د ګینګوار په نوم باندې هم مشهور دی. دلته د قیدیانو ګینګونه په یو بل کې جنګونه کوي او یو بل قتلوي او د دې جیل پولیس په خپل پوره کوشش او په طاقت باندې هم په دوی باندې قابو نشي راوستی. په پوره امریکا کې دا واحد جیل دی په کوم کې چې د ټولو نه زیات قیدیان وژلی کېږي. هغه قیدیان پولیس نه بلکې د هغو مخالف ګینګ والا قتل کوي. نمبر 4 الهایر پریزن سعودي عربیا. ملګرو دې جیل ته د سعودي عرب د ټولو نه خطرناک جیل ویلی کېږي او په دې جیل کې مجرمان انتهایی ټارچر کولی کېږي. په دې جیل کې د سعودي عرب د خلکو نه علاوه د پاکستان، د انډیا، سودان، د مصر او د نورو ملکونو نه راغلي خلک هم قید دي. په کال 2002 کې د دې جیل قیدیان د ټارچرز نه تنګ راغلو او دې جیل ته اور ولګو. د دې اور نه د دې جیل نه صرف کافي حصه سوځولی شوي وه بلکې 140 قیدیان او 40 ګارډ هم وژلی شوي. نمبر 3 گیتارام سنټرل پریزن روانډا. ملګرو که تاسو د دې نه خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ چې دا جیل د پولیس ګارډ د وجې نه دی بدنام بلکې په دې جیل کې موجود د قیدیانو د وجې نه بدنام دی. د دې جیل په باره کې مشهوره ده چې په دې جیل کې موجود قیدیان ادمخور دي. دا قیدیان یو بل مړه کوي او یو بل خوري. په دې جیل کې د دې ملک د ټولو نه خطرناک قیدیان پراته دي. دا جیل صرف د 600 قیدیانو دپاره جوړ کړی و خو اوس په دې کې د 7000 نه زیات قیدیان دي. نمبر 2 کرینډیرو پریزن برازیل. ملګرو دا جیل د برازیل د ټولو نه هیبتناک جیل دی او دا د دنیا د ټولو نه په وایلنټ جیلونو کې یو منلی کېږي. په 1992 کې دلته یو خوفناکه واقعه مخې ته راغلې وه په کوم کې چې د قیدیانو ګروپس په خپل منځ کې جنګ کړی و او د لږ وخت په دې جنګ کې 110 قیدیان مړه شوي وو. په دې کې د ټولو نه زیات هغه قیدیان کم چې پولیس مړه کړي وو. د برازیل په دې جیل کې قیدیانو ته د میډیکل سہولت هم په ښه طریقه سره میسر نه دی. که تاسو خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ چې په دې جیل کې موجود په 10 کسانو کې 2 کسانو ته ایډز دی. په دې جیل کې د قیدیانو کیپیسټي صرف د 3500 خلکو وه خو اوس په دې جیل کې 8000 مجرمان قید دي. نمبر 1 ایډس پلورس سوپر میکس فیسیلیټي. ملګرو د دې جیل د ټولو نه د حیرانتیا خبره دا ده چې دلته زیاتره قیدیان په باتروم کې اوسېږي او باقي کم بچ قیدیان چې دي هغه بالکل په یو تنګه کوتړۍ کې اوسېږي په کوم کې چې په مشکله باندې خلک کېناستی شي. په دې کوتړۍ کې دوی زیات لقیدی نشي. د امریکا په دې جیل کې پنجرې هم موجود دي په کوم کې چې خطرناک قیدیان د مرغو په شان بند دي. د دې جیل حالات دارنګې خراب دي چې په 2012 کې د دې جیل قیدیانو د دې جیل خلاف په عدالت کې کیس کړی و چې دلته دوی ټارچر کولی کېږي او د دوی سره ډیر خراب سلوک کولی کېږي. دلته د اوسېدو دپاره نه ځای ټیک دی او نه د دوی خوراک څښاک صحیح دی. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.